ښاغلی صافی سلامونه، سهار مو نیکمرغه. ډېر ښه راغلی خپرونې ته. سلام وړاندې کوم ستاسو ته او ستاسو قدرمن همکارانو ته، او یو سلام تمام هغه هیوادوالو ته چې موږ فلحال ویني. نو خدای دې کې تاسو هم جوړ وړو او د صحت خاوندان اوسئ. ډېر زیاته مننه کوم. ښاغلی صافی، دا یو واضح خبره ده چې ښوونیز مرکزونه د ښوونې او روزنې د رسولو لپاره ستره وجیبه پر غاړه باندې لري. بلکل. دا وجیبه څومره مهمه او اړینه ده، او دا وجیبه یا دغه ښوونیز مرکزونه څومره په زده کوونکو باندې اغیز غورځولی شي؟ دا خو جناب استاد دا په حقیقت کې ډېره اړینه ده. بلکل. که موږ واقعا وګورو دا ښوونیز مراکز دي چې دغه زده کوونکي خپل د موفقیت لار مومي. بلکل. او خپل مسیر پکې ټاکي چې په کوم مسیر باندې دو لاړ شي، او واقعا دو هغه مسیر هغه هدف چې دو لري د دغه ښوونیزو مراکزو په کومک سره یا په ملتیا سره دو کولی شي خپل اهداف ته ورسیږي. او خپل هغه لارې چې دو ټاکلي دي د آیندې لپاره یا د راتلونکي دپاره، چې مثلا غواړي دو انجینري ته کامیاب شي یا ښه هغه د زړه هغه هیلې او ارمانونه چې لري. بلکل، هغه هیلې او ارمانونه چې لري هغه ته دغه مرکز چې جوړ دي، مثلا مدارس دي او مراکز آموزشي دي، د دو په ملتیا سره دو کولی شي ځان هغه خپل اهداف او ارمانونو ته ورسوي. بلکل. ښاغلی صافی، تاسو یادونه د یو مهم ټکي وکړله، هغه دا چې د دوی سره مرسته کوي، دوی ته لارښوونه کوي. هغه ښوونیز مرکز چې دغه مسؤلیت په غاړه باندې اخلي باید خپله ښوونیز مرکز کوم معیارونه ولري تر څو وکولی شي دا رسالت په سمه توګه باندې مخته بوځي چې زده کوونکو سره ملتیا د دوی د موخو او اهدافو په رسېدلو کې ده؟ دغو ښوونیز مراکز باید د مدرن تکنالوژي څخه استفاده وکړي. ډېر ښه. چې نن یوازینۍ لاره د موفقیت د تکنالوژي څخه ښه استفاده ده. تکنالوژي څخه هر رقم استفاده کېږي. بلکل. خو مثبت استفاده ترې وکړي. او د ښه درسي موادو څخه استفاده دی. ډېر ښه. د وخت څخه استفاده دی، او زده کوونکو ته د یو ټایم ټیبل یا د تقسیم اوقات وړاندیز دی چې دو کولی شي یو زده کوونکی واقعا د خپل هغه اهدافو ته ورسوي یا زده کوونکو سره دو ملتیا او کومک وکړي که نه. بلکل. ښاغلی صافی، ښوونکي هم د ښوونیزو مرکزونو د ملا د تیر حیثیت لوبوي. ښوونکي باید څومره کره معلومات ولري، څومره کافي معلومات ولري، او کوم مهارتونه باید ښوونکي ولري تر څو په ښوونیزو مرکزونو کې د ښوونیزو مرکزونو د ملا د تیر په حیث باندې رول ولشي لوبولی؟ ښوونکي خو طبعا څنګه چې د دو د نامه څخه معلومه دی، دو همیشه په ښوونې او روزنې بوخت دي. بلکل. یو ښوونکی هغه وخت کولی شي دی یو موفق او پیروزه ښوونکی وي چې دی خپله بېګا یا شپې کې دی چې اوسېږي خپله زده کوونکی اوسېږي. یعنې هېڅوک پوره نه دي. هر ښوونکی یعنې مکلف دی چې خپل واحد پلان درسي ولري، چې سبا ته مثلا هر موضوع یا هر ټکي چې دو غواړي سبا ته خپل زده کوونکو ته تدریس کړي، یعنې باید هغه شپې یا بېګا د خوا خپله پوره پکې آمادګي ولري، خپله پوره تسلط پرې ولري او کره معلومات پکې جمع وري کړي، راټول کړي چې سبا د زده کوونکو وړاندې هغه وکولی شي تر ټولو ښه او پوره معلومات زده کوونکو ته وړاندې کړي. بلکل. ښاغلی صافی، راځئ یو ځل وګرځو هغه وختونو ته چې تاسو د منیب ښوونیز مرکز بنسټ نه و ایښی. کوم عوامل وو او کوم انګیزه وه چې تاسو یې دې ته وهڅولی تر څو د منیب ښوونیز مرکز د بنسټ ډبره کیږدئ او د هیوادوالو لپاره تاسو د خدمت جوګه شئ؟ لومړی خو زه چې تر ټولو کوچنی وم، یعنې زما لوی هدف دا و چې زه په خپل هیواد کې په دوه برخو کې خدمت وکړم. یا دا چې یو نظامي شخصیت شم، خپل د هیواد د حدودو څخه، سرحداتو څخه، نوامیسو څخه دفاع وکړم. ډېر. خو هغې اهدافو ته داسې سم ونه رسېدو، البته دا به م په خیر و. بلکل. بیا مالې که دې هدف ته ونه رسېدو بیا به معارف په برخه کې خدمت کوو. زه له دې نه چې زموږ هم پلار هم ټول عمر په معارف کې تیر کړی دی. ډېر. یعنې مکمل عمر په معارف کې په ښوونې او روزنې تیر کړی دی. واقعا. همیشه. نو دا مې بهتره وبولله چې
د خپل د پلار لاره ونیسم او مکاتبو ته مې مخ وکړه او په مکاتبو کې مې تدریس شروع کړ، په خصوصي او دولتي مکاتبو کې مې رضایي تدریس کو. نو دلته مې یو 12 زده کوونکي څخه ما پوښتنه وکړه چې دا د اوداسه فرایض راته ووایه. د اوداسه فرایض ما چې ورته وویلې، ده راته داسې یو شی ویلې چې بل رقم ځواب یې راکړ. یعنې ستا د توقع پر خلاف داسې څه درته وویل؟ بالکل، داسې یو شی ویلې چې هېڅ د هغه نه توقع نه کېدله. یعنې باید یو 4م صنف زده کوونکي هم دا سوال باید ښه په منظم ډول ځواب کړی وای. نو 12م صنف راته سم ځواب رانه کړ. نو ما داسې یو تصمیم ونیو چې زه یو ښوونیز مرکز جوړ کړم د یتیمانو لپاره، د هغه کسانان چې وس توان د فیس ورکولو یا د درس او د تعلیم نه لري، هغو ته په شکل وړیا داسې یو خدمت وړاندې کړو چې هغوی راسي او زده کړې وکړي، هم په دیني علومو کې هم په روزمره هغه ساینسي علومو کې یا د ژبې علومو کې، لکه انګلیسي دی یا عربي دی. نو یو کال مخکې ما دا تصمیم ونیو، د ډېرې کمې سرمایې څخه د خپل هغه شپه ورځ کار مې وکړ، زحمت مې ډېر زښته وایسته تر دې پورې چې موفق شوم، دې لپاره چې یو موفقه یو ښه د ښې ټکنالوژي د لرونکي آموزشي مرکز مې تر دې دمه مخته وړی دی. ډېر ښه. ښاغلی صافی، ستاسو په یوه پاکه انګیزه باندې چې هیوادوالو ته د ښوونې او روزنې رسول او هغوی ته د اسلامي او انساني اصولو ورزده کول دي، تاسو ښوونیز مرکز پرانیسته. سهار تر بیګا پورې ښوونیز مرکز کې به ستړیاوې تېروئ، هغه څه چې تاسو ته ارامښت درکوي هغه څه دي؟ مونږ خو واقعا سهار چې 7 بجې مونږ ښوونیز مرکز ته ولاړ شو، شخصا زه خپله، یعنې هلته اصلا زه ستړی کېږم نه. یعنې دا زما ارمان دی چې زه هلته رسېدلی یم چې زه حداقل کولی شم هغه یو څو یتیمان دي راسره، هغو ته په وړیا توګه تدریس کوم او کتاب قرطاسي هر څه ورته ورکوم. دو چې یو څه زده کوي دا ماته د هغه بهترین انرژي نه هم ماته بهتره انرژي ده. بالکل. چې هغه یتیمان خوښ وینم او هغه کسانان چې د علم تږي دي هغه راځي او ځان سره یو شی بیرته کور ته وړي، دا چې زه وینم اصلا ستړی کېږم نه. ډېره زیاته مننه په دې هیله باندې چې زموږ د هیواد هر ځوان همدغه شان انګیزه ولري او د هیوادوالو لپاره خدمت وکړي. ښاغلی صافی، د وروستي پیغام په حیث باندې به درنو هیوادوالو ته، ځوانانو ته چې انرژي لري، ستاسو ویل به ورته څه وي؟ زما پیغام په عموم کې ځوانانو ته دا دی چې یو هدف ولري د خپل راتلونکي لپاره. بالکل. چې بې هدفه انسان اصلا داسې دی لکه چراغ چې وي او خاموش وي، یا دا چې په تیارې لارې کې روان معلوم نه چې په کومې خوا لګېږي، یا به په غره لګېږي یا به په کندې او چقریو کې راغورځېږي. بالکل. یعنې هر ځوان نن ورځ باید خپل یو هدف لري، چې متاسفانه زه د دې نه ډېر رنجېږم چې زموږ هر ځوان نن ورځ هدف لري چې دی چې مزدور شي. څرنګه مزدور شي؟ یعنې هدف د مزدوري څه شی دی؟ غواړي ځان خارج ته راوباسي د دې هیواد څخه چې دی تږی د کار دی، تږی د خدمت دی، چې دا زموږ او د تاسې غوندې ځوانانو یا د دغو غوندې ځوانانو د خدمت کولو لپاره یعنې شپې ورځې خپل لحظې شماري. نو دغه ځوانان اصلا د دې هیواد د جوړولو او آبادولو لپاره اصلا کوم هدف نه لري، کوم فکر نه لري، فقط د دوی هدف څه دی چې د ولاړ سي بیرون او د دې هیواد څخه ځان راوباسي. هلته هم ډېر په ذلیل شکل سره ژوند وکړي. بالکل. بالکل. ډېره زیاته مننه کوم. منندوی یم درنو هیوادوالو، له تاسو درنو لیدونکو او اورېدونکو چې ملتیا مو کوئ او خپرونه مو په پوره خوند او ذوق سره ګورئ.